او هغه لګی دی ستا د بچو ته شپه ورځ لګی دی او دا دماغ ورسه لګی غریب دماغ یې شنه شي دا کڼو والا ماشومان دا خو تاسو ته پته وي داسې ماشومان ټول اکثر چې ګوري بله ورځ موږ یو ځای ته لاړو کلاس کې نو چې ګورو یو ماشوم بس قلار او استاد ته په سټیج باندې کوم ډیسکو په هغه باندې پروت غریب وده ټول دغه خلک یې ماشومان یې څوک وده یې چا کڼې ویږي دا ټول د استادانو ورسره دا ستاسو د بچو سره دغه کوي که کم سې کم تاسو لره هم لږ څه نه څه هغه د پښتو دغه خو ادا کول پکار دي سړی د خپلو علماو قدر وکړي د خپل محلې چې کم قاریان دي علما دي هغه ستاسو بچو سره لګیا دي کوششونه کوي محنتونه کوي د هغې قدر وکئ د علماو قدر بلکې هر څوک چې عالم دی نفس عالم دی که هر چا سره تعلق لري زمونږ اوسو نن سبا په دې ماحول کې ډېر قسمه خلک دي یو جماعت یو تنظیم بل تنظیم دغه هسې خبرې دي هغه څه دومره مسله نه ده زمونږ د ټولو مقصد یو دی الله زمونږ یو دی او رسول زمونږ یو دی او اخرت د ټولو مسلم دی سیبه او قرآن زمونږ یو دی څوک به په یو طرف راځي څوک بل تاسو عامه هم له پکار دي چې ټول بس د چې ته پته ولګي چې عالم دی که هغه هر څوک دی د هرې تنظیم سره تعلق ساتي په هغې باندې د هغې قدر پکار دی ګوره قدر یې وکئ دا به بیا نه وي دا بېله خبره ده چې اوس فضا داسې پکار خو دا وه چې دا علما موږ په سر باندې ګرځولې د دې هر قسم ضروریات موږ پوره کولې اوس الټه خلک په علماو پسې خبرې هم کوي صیبه مدارسو پسې خبرې کوي کو چاندې لاړې بس ولي ولي خبرې ورپسې کوي هر حالت کې علماو پسې خبرې شروع دي ستاسو نه دا اپیل دی په دې مسجد کې د دې پروګرام په واسطه باندې چې کم سے کم د علماو پسې دا بد رد ویل خبرې پرېږدئ خپل بچي راولئ دې مدرسو ته په دې کې داخل کړئ انشاءالله العزیز الله به ستاسو د دې بچو نه علما جوړ کړي الله به ترېنه قابل قدر خلک جوړ کړي خدا یاد ساتئ چا چې ګوره د علماو اوس قدر ونه کړه پخپله یو سړی د محلې عالم ته په سپک نظر ګوري که نه د علاقې عالم ته ګوري دا کو هر څومره وخت تیر شي الله به د دې په بچو کې د ده په اولاد کې به علما نه پیدا کوي دا به ډېر کوششونه وکړي او یو سړی داسې دی چې هغه د علماو قدر کوي الله رب عزت به د دې په اولاد کې علما پیدا کوي علماو لیکلي دي د دې انتظار کوي که د ده په بچو کې پیدا نه شو الله به د دې په نوسو کې او بیا په کړوسو کې خو الله به ورته یو ځل د سترګو یا خواله ور نصیب کوي په دې علم باندې په دې قرآن باندې نو زما عزتمندو ټول به انشاءالله العزیز د علماو قدر کو د طلباو به قدر کو او خصوصا د خپل علماو به ډېر زیات قدر کو زه نور بیان کول نه غواړم او دومره دا علما راغلي دي د هغې بیان ته ډېر په شوق باندې کېدی لرې لرې ځینې علما راغلي زموږ استادان مشران دي دغه ماشومان چې دي هغې د دې ځینه مباسط دننه را مشران راشي او دننه کې انشاءالله قیمتي خبرې به کېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین